نو زه ډېرې خبرې نه کوم طالبانو. یوه خبر دلته درته کوم چې هغې دما مقصود د طالبانو پکې دما مقصود کومه خبر ده. دوه ډېر ښه عادتونه لري طالبانو. دا د شاتو د موچیو یو عجیب و نادر نظم ده، ډېر علمي نظم لري. دې کې طالبانو د شاتو په موچیو کې په هره ځاله کې هره یوه ټولنه چې د دوی وي دې کې یو نر وي چې دې ته یعصوب وایي طالبانو. څه ورته وایي؟ دی یعصوب د طالبانو غټ ته تر ټولو نه وینې دا یو دنۍ پکې د شاتو په موچۍ کې دا څوکي یو دنۍ. دا نر د طالبانو نر په هر هغه کې له 500 نه تر 1000 پورې وي. له څونه؟ له 500 نه تر 1000 پورې څوک وي پکې هغه نر وي پکې. او دغه تر ټولو نه هغه وړې چې دي هغه اصل کې د کار دي چې هغې ته حامله وي. اوس ته دې ما خبرې ته غوږ ونیسه. یا الله عز وجل دې عجیب نظام ته زه تاسو ته کوم دا ټکی واورئ. د شاتو موچۍ دا غټه دا طالبانو په یو وار باندې په 3 هفتو کې 6,000 نه نیولې تر 12,000 هګۍ کوي. 6,000 نه تر 12,000 پورې هګۍ کوي. څه عجیب نادر کار دی د شاتو د موچۍ. څه کار ده ته ورته غوږ شه. دا د شاتو موچۍ د ټولو موچیو بادشاه ده، قومنده یې ده. دې کې طالبانو نران سته، په دې کې ښځې سته. د شاتو په موچۍ کې نرښځیان هم سته طالبانو. یوه ډله نرښځیان دي، یوه ډله پیرداران دي. یو منظم پروګرام یې د هغې باندې نه اوږدوم طالبانو، بیا اوږدېږي خبره. اصلي خبر درته کوم چې د ما مقصد ده. دا ښځه څه ده؟ دا غټه ملیکه یې چې یعصوب ورته وایي. دا چې کله طالبانو ځان بلاربوي دا د ده چې کوم نوران د سره 500 نه تر 1000 د دې په ټولنه کې دي په دې باندې ځان ناغه کوي. ولې نه کوي طالبانو؟ تاسې په دې باندې ځان پوه کوي. اوس دا طالبانو زی باندې چې د بلې د شاتو موچۍ د بلې بله ټولنې د هغې ټولنه کې چې کم نري معامله له هغې سره کوي، له خپلو سره یې نه کوي. یو دویم دا د طالبانو دا څنګه چې په بلاربوالي باندې راسي چې په بلاربېدلو سي د شاتو موچۍ دا 500 نه تر 1000 پورې چې څوک دي نران دا شات نه کوي. دا هسې بس دودوګان دي ګرځي. دغه دودوګان طالبانو چې هلته هغه په بلاربېدلو باندې راسي د شاتو موچۍ دا د نوي عصر تحقیقات علمي دي طالبانو چې طنطاوي رحمه الله یې کوي. نو چې په دې باندې پوه سي چې هغه نور په بلاربېدلو صورت یې هګۍ کوي بیا که نه له 6,000 نه تر 12,000 پورې نو نورانو هسې جای نیولی ده. هسې جای نیولی هغه خناساو نرښځیانو د شاتو موچیو ته ووایي هغه لږ قوي دي طالبانو، ځکه نران هم قوي دي پکې، خو هغه تر دوی نه هم قوي دي طالبانو. هغه دوی ته وي ټول وزني دا 1000 نفره 500 نه تر 1000 دا ټول څه وژني طالبان، ځکه هسې چټي خانې نیولي دي هېڅ شي هم نه کوي دوی. نو دا چې مړه کي طالبانو هلته بچي راځي نو هغه بچیو دپاره خانې خالي سي، نور خانې جوړ. دلته بعضې داسې دي ټول د شات کار نه کوي طالبانو، بعضې شات کوي، بعضې کوټې جوړوي، بعضې شمعې راوړي، بعضې پیرداري کوي پکې. عجیب نظام یې د طالبانو. ځکه هم الله وایي واوحینا الی النحل. طنطاوي اوس څه وایي طالبانو؟ طنطاوي وایي مونږ چې د مصر تاریخ ګورو، مصر هم په دنیا کې ډېر متمدن تاریخ لري. وي د مصر د څه حکمت پکې ده چې یو دا د شاتو موچۍ دا مشره په خپلو نرانو سره جمع نه کوي، بل چېرته ځي. بل حکمت یې دا ده دا نور ولې مړه کوي؟ مړه کول وي د دې په خاطر کوي طالبانو. تاسې ښه غوږ ورته ونیسئ. دی وایي ځکه یې مړه کوي. وایي پخوا وخت مصریانو کې یو عادت و، مصریانو به داسې کول چې ټولنه کې به داسې انسانان موجود ول چې هغوی به علم نه کو، علم یې نه وزده، صنعت و کسب یې نه وزده طالبانو. بادشاه هغه نران مړه کول ډېرې ښه کول طالبانو چې مړه کول یې. ولې الله دنیا کې انسان ته چې کرامت ورکړی ده دا دومره لوی کرامت دی د څه په وجه ورکړی؟ چې استعداد یې پیدا کړی، خپل استعداد په کار واچوه. پخوانیو مصریانو وایي چې کوم لوی عادت په دوی کې و دا علمي عادت
چې د دوی په ټولنه کې که به داسې څوک پیدا سو چې کسب او علم مهارت به یې نه و زده طالبانو هغه یې مړه کول له چا نه یې زده کړی و د شاتو د موچۍ نه نن د موږ په ملت کې طالبانو علما ډېر دي که جهلا ډېر دي جهلا ډېر دي څومره انسانان په افغانستان کې د 40 میلیونه انسانانو کې طالبانو څومره کسانو ته الله علم ورکړی څومره خلک په علم اخته دي په علم هم چې اخته دي طالبانو هماغه هم ګوګوګان غوندې دي تحقیق بیخي کوي نه چې ملا دلته څه ورته وایي هغه بیا یې خونه رالګیایي دی له دې خونه پې بس دی هم دې ته خوشحاله چې یو او دا بلکې څه فایده د طالبانو دا بلکې فایده دا د طالبانو چې کله چې یو پادشاه وي طالبانو یو والی وي یو استاز وي چې شاګردانو سره طالبانو لوبې کوي غیږې ورسره نیسي دې طالبانو قومنده نه مني که نه اوس که امیر د مسلمانانو طالبانو داسې د خپلو وزیرانو سره طالبانو داسې د بادشاهي د مقتضا چلن باید وکړي طالبانو ډېر خوړین خوړین نسي ورسره که ډېر خوړین خوړین سو بیا طالبانو څوک نه ورسره کوي بیا نسي کولی بادشاهي بیا نسي کولی نو دا حکمت پکې ده چې الله عز وجل پکې اچولی تاسې پوه شولئ په خبر باندې نو دی وی ولعمري أن في قتل الخناساء النحل لذكورها عبرة وتبصرة تشير إلى أنه لم يخلق في هذا العالم مخلوق إلا لحكمة هر مخلوق الله دي چاره پارا پیدا کړی د حکمت دی پارا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطل ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار فلا ليت شعري كيف يرى الإنسان هذا العجائب في الحيوانات الضعيفة ثم يترك أعزاءه ومواهبه الشريفة حملا فضلا عن استعمالها في انواع اول خود دا لا ناروا ده چې تی محمل پرېږدي دا چې به په مفاسدو کې استعمالوي ته فکر وکړه طالبانو تر موږ نه څوک ډېره ښه ده ښه نظام لري باید موږ طالبانو د موچیو له دې نظام نه چې مصریانو راوړي موږ یې کوو که وزنو یې نه که نه خو د یو ښه شین زب خو ورکړو که نه نن سهار طالبانو ما ته چا له ایران نه میسیج کړی ټلیفون ته وی مولا صاحب السلام علیکم وی د جنازې مونځ مې نه ده زده او د جمع مونځ طریقه نه ده راته زده قسم د طالبانو دا نن سهار یې داسې میسیج کړی څه فکر کوي علماو چې مسؤلیت مو هم دومره ده چې وزارت کې غټه چوکۍ درته پیدا سي پښې ورلوڅې کې همدا یې تا مسؤلیت و الله به تا له لوږې نه مړ کي تا ته به لوږه هلاک به دي کي تاسو طالبانو د دشته کې اوسېدلی الله له لوږې نه مړه کړي تاسې زه ولیدم چې ورځ زه په دغه ورځو کې کابل ته ورغلی یم یو خان دروازه مې ورته کولي نه طالبانو موږ او تاسې رابطه د رب العالمین سره برابره کړې وه رب العالمین هم په دې پوهېده چې د ملا زړه کې درد شته چې کمې خبرې کوي د درد په بنا یې کوي او تاسې هم طالبانو کنې ډېرې خانانې مدرسې وي او درد راوستلي وی که نه کله یې له لوږې نه مړه کړلو طالبانو مړه یې کړلو نه طالبانو ما طالبانو د ځان سره فکر کوم ملدای موږ جای لږ لرې ده ته هره ورځ به مونږ دا مستی لکه مه کوو روزه کې خو ډېر ضرور وي الله طالبانو یو سړی را پیدا کړی ده هره ورځ چې طالبانو 3 بجې سي که نه یعنې طالبانو خدا دومره ډېرې مستې راوړي که نه یعنې طالبانو بیخي د الله یو الله د طالبانو عقیده برابره کړي هره ورځ چې سي که نه بس چې دا 2 بجې سي طالبانو موټر کې اندې موږ د موسۍ ولسوالۍ نه راوړي الله دې دته جنت کې کور جوړ کړي داسې لږ نه راوړي طالبانو ښه مې ډېرې راوړي چې د موږ ټول مکمل کور او د مرکزو مکملې بس کېږي طالبانو داسې ما کوئ تاسې الله دین ته اراده وکئ که نه بس الله یې درته را برابروي بیا